سلامونه د سبا نیوز ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډافور وایي که موږ غچ اخیستلو فکر وکړ نو تاسو به یې ونه زغمئ. د خیبر پښتونخوا سر وزیر اعلی علي امین ګنډافور یوې غونډې په مهال ویلي دي د پاکستان حکومت ته یې ویلي دي که موږ له تاسو سره د غچ اخیستلو فکر وکړو نو تاسو به یې ونه زغمئ. کیدلی سي دا یو ډېره سخته وي. نوموړي دغه څرګندونې تېره ورځ په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د وروستیو ټاکنو د لومړۍ کلیزې په مناسبت د تحریک انصاف ګوند په یوې جوړه سوې غونډه کې کړې دي. علي امین ګنډافور چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته په اشاره وویل هغه په بند خونه کې ناست خو بیا یې هم وګټله سره له دې چې تاسو حتی په پارلمان کې د ناستې په مهال هم بایللې وه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا دغه ورځ د تورې ورځې په نامه ولمانځله. یادې غونډې ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر ګوهر علي خان وویل په ټاکنو کې د بریالۍ نومان پرېکړه په توره شپه کې غلا سوې وه. د هغه په وینا که قضایي قوه خپلواکې وي نو سیاسي ټکاو د رامنځته کولو او سیاسي ټینګار کوي د هېواد د اقتصاد لا مخته پر وړاندې به ولاړ سي. وکیل ګوهر خان زیاته کړله شین رنګ د سولې نښه ده او سولې ته په درناوي دا نښه دوی ساتلې ده خو په وینا یې موږ مه مجبوروئ چې د اصل سور رنګ خپل کړو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند ولایتي مشر جنید اکبر بیا غونډې ته په خپله وینا کې وویل د ادارو او خپلو ترمنځ لوی واټن رامنځته سوی. موږ نه غواړو چې د ادارو سره ټکراو رامنځته کړو. دغه حکومت د خپلو زړونو د حکومتولي کوي. موږ غواړو چې ادارې پیاوړې وګورو. زموږ مبارزه به تر هغې دوام ولري چې د قانون حاکمیت رامنځته سي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د خیبر پښتونخوا په ګڼو ولسوالیو کې داسې اعلامیې خپرې سوي دي چې له مخه یې په دې کې د پولیسو په ګډون حکومتي چارواکو په غونډه کې له ګډون څخه منع کړي وو چې دغه خلکو د دې باوجوده هم په غونډه کې ګډون وکړ. د پاکستان تحریک انصاف ډیری غړي پرون د پولیسو لخوا نیول سوي دي ځکه چې پولیسو ورته ویلي وو چې په خیبر پښتونخوا او په مختلفو ضلعو کې به غونډې نه کوي او د سیاسي خلکو سیاسي غونډې او سیاسي پروګرامونه یې بند کړي وو چې ګواکې دا ملک ته یو خطر دی او د دې له وجې نه یې په سیاسي غونډو باندې بندیزونه لګولي وو. له هغه باوجوده هم د پي ټي آی ګوند په خپلو غونډو ته دوام ورکړ او خپلې غونډې ترسره کړې نو پولیسو د دوی ډیری خلک ونیول. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه.